أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم رب زدني علما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. خرج مخالفا لقوله تعالى: فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن فإن الكتاب يوجب تحقيق النکاح منهن. خاجی دا تاسو ته دا خبره بیانیدله چې د راویانو حالتونه مختلف دي، نو د واجې نه مونږه په خبره واحد باندې عمل څه دا واجب دی، عمل د ور باندې وکړل شي. نو د لپاره مونږ یو څو شرطونه لګولې دي. څه یو شرط دا دی چې ته کله خبره واحد را ورسی نو ته به دا کتاب الله ته پیش کې، اندرنګ سنت مشهور ته به پیش کې، اندرنګ ظاهر ته به پیش کې. کچرته دا کتاب الله سنت مشهور یا ظاهر خلاف نو بیا به دغه خبره واحد باندې عمل نشي کولای. صحیح شو؟ او ګوره دغه روایت دا ټول دی چانه صحابه کرامو نه روایت دي. صحیح شو؟ صحابه کرامو نه. خو بیا دی کې تاسو به دوره حدیث ته ورسېګو، هغه بیا اوږده بحثونه دي، څه دغه احادیثونه جوابونه شوي دي. صحیح؟ دغه احادیثو کې توجیحات ذکر دي چې یاره د دې حدیث دا مطلب نشي کېدلی، دا کېدلی شي، یا دغه حدیث منسوخ دی. لکه بعضې جوابونه ته دلته هم کوو که نه، خو دا مختصر جوابونه دي ځکه چې ابتدایي کتاب دی او ابتدایي درجې دي. دا بیا د دور حدیث ولا خبرې دي. نو بیا یا داسې وي چې راویانو کې خبره وي. اوس روایت خو ګوره ابو هریره رضی الله عنه نه شوی، اندرنګې روایت په حضرت عایشې رضی الله عنها نه شوی وي، روایت په عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه شوی وي، خو مینځ کې به یو راوي وي. هغه راوي د واجې نه به بیا فقهای کرامو یا زمونږ احنافو حضراتو هغه حدیث پرېږدولی وي. صحیح شوه؟ او دا قرآن خلاف دی، دا حدیث مشهور خلاف دی، او بیا یې دی خلاف دو راویانو دغه ابو هریره رضی الله عنه داسې روایت څرنګې کړی دی، نو بیا هغه کې دغه توجیه کېدلی شي چې یاره مخکې به دا حکم و، خو همدغه اوس منسوخ شوی دی کتاب الله سره، دا منسوخ شوی دی دغه حدیث مشهور سره. صحیح شوله؟ مخکې دا حکم خو اوس دا حکم دی. بالکل دا د صحابي روایت دی په سار سترګو، او صحابي پیغمبر علیه صلات وسلام لره نقل کړی دی، په سار سترګو مونږ ته منظور دی، خو دا د ابتدایي وخت ولا دی او بیا دا منسوخ شوی دی. نو دا مختلف جوابات دا بیا محدثین حضرات دغه حدیثونه کوي. نو اوس دغه بل یو مثال د تتا پیش کولو د خبر واحد په کتاب الله باندې پرون څه هغه څه شی و، هغه حدیث ته مس ذکر ولو، څه مس ذکر وشي نو اودس وکا. اوس دغه اودس واجب دی بیا، یعنی دغه مس ذکر ناقص الوضوء وګرځیدل. نو دغه حدیث کله مونږ په کتاب الله باندې پیش کو نو دا د کتاب الله مخالف وروته، ځکه چې کتاب الله کې د قبا ولا او تعریف الله تعالی بیان کړی دی، اور هغه تعریف پاکیزگی د واجب نه بیان شوی دی، اور دغه پاکیزگی څخه هغه حاصله ولا نو کانو د بعد استنجا، یعنی استنجای څخه پکانو سره وکړله، هغه د بعد استنجا بالما، هغه د واجب دغه تعریف الله تعالی کړی دی. نو اوس ګوره استنجا بالما د څرنګه سره کیږي، د بغیر د مس کولو نه نه کیږي کنه. نو لہذا اوس دا ځکه مست ذکر ولا حدیث ته واخلي، یعنی عمل ور باندې وکي، نو اوس دغه ځکه یو طرف ته خدانه نجاست ختم کیږي لګیا دی، خو بل طرف ته نجاست رسی،
ځکه مست ید دې سره خو نجاست رسی او یو نجاست در نه ختم کیږي او نجاست حقیقیه در نه ختم کیږي، نجاست حکمیه در ترسی. اور بیگا تاسو ته ویل شو چې نجاست حقیقیه نجاست حکمیه کی قوي نجاست هغه کم نجاست دی، نجاست حکمیه دی. نو دا بیا څنګه پاکواله شو؟ صحیح شو. نو لہذا دا کتاب الله مخالف دی، نو مونږ دغه حدیث دا پریګدو. اور بیا د تدایل شی او څو دي کی تطبیق څه شه د ابو هريره دی الله نو روایت دی دا. نو دغه امر مونږ په استحباب باندې حمل کو. فلیتوضا د امر وجوبی نه دی، د امر استحبابی دی. مستحب ده دی څه او دستو کړل شي. وکذالک قوله علیه السلام. او د بل حدیث د تپیشکای خبر واحد څه هغه د دغه مسله زمونږ او شوافیو په مند کې اختلافي دی. دغه حدیث باندې شوافیو عمل کړی دی او مونږ دغه حدیث د تر کړی دی. مسله څه دی چې یو خزه هغه خپل نکاح بغیر اجازه د ولینه، حکم خزه چې هغه عاقله بالغه خزوي، عاقله بالغه خزوي، هغه خپل نکاح کول شي او کا نشي کوله. دغه حدیث دا مسله تاسو غالبا مخکیم تیر دی کتاب الله کې. نو اوس شوافیو په نسبت باندې دغه نکاح نکېږي او زمونږ احناف په نسبت باندې دغه نکاح منعقد دی. شوافیو په نسبت باندې اړو سره منعقد دی نه، عبارت النساء سره نکاح هغه په نسبت باندې نه منعقد کیږي. هغه د پر دلیل دغه حدیث مبارکه دی ایما امراه نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. دغه سری څه حدیث راغلی او دا د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت دی. نو اوس دغه حدیث دغه خبر واحد څه کله موږ کتاب الله ته پیش کو، نو کتاب الله خلاف وروته. څنګه وروته؟ ځکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن. تاسو دغه خزي ما منی کو چې دوی نکاحونه وکي خپل خواندانو سره. خوند څه ورته ویل شو په اعتبار د ما یقول الیه سره، چې نکاح د بعد خو خوند جوړیږي کنه. نو تاسو دا ما منع کو نکاح کولونه چې دوی خپل خواندانو سره نکاح وکي. ګوره عین کحنا نکاح د وکي نه په خپل باندې دا نکاح وکي. پوه شي په خبره. یا درنګي بل آیت مبارکه هم دی کنه چې لا يحل له حتى تنكح زوجا غیره، حتى تنكح د دې کې هم تنکیحه صيغه غلي تر دې چې دغه خزه نکاح وکي. صحیح. نو دینه معلومه ده شو چې دغه خزه نکاح کول شي. حدیث مبارکه تقاضا ده چې خزه نکاح نشي کوله، نو لہذا کتاب الله ته ترجیح ورکول شي او دغه خبر واحد به پرېږدول شي. اور بل دا چې دا حدیث مبارکه راویه عائشه رضی الله عنها ده اور عائشه رضی الله عنها خپل عمل هم دغه حدیث خلاف راغله. ځکه حضرت عائشه رضی الله عنها د خپل خورزي ول نکاح هغه کړو بغیر موجودګي د ورور کې، بغیر موجودګي د ورور کې. او څکه لی ورور راغلو نو هغه د ناراضګي اظهار هم کړو، خو دغه نکاح برقرار پاتې شو. صحیح. نو اوس قاعده ضابطه ده چې کله یو ثقه راوي هغه عمل هغه خپل روایت خلاف وي، نو بیا به هغه روایت یا به منسوخ وي او یا به هغه مؤول وي، هغه کې به څه تعویل شوی وي. نو دغه ځکه دغه حدیث مبارکه یا خو منسوخ شوی دی او یا خو دا مؤول دی. پوه شئ په خبره. نو مؤول د څه کول شي چې عاقله یعنی غیر عاقله غیر بالغه خزه. صحیح شو. چې هغه نکاح بغیر اجازه د ولی نه جایزه نه دی، خو مطلق خزه نه. دا ورکه ته تعویل کول شي. وکذالک قوله علیه السلام. اندرنګ قول د پیغمبر علیه السلام دی ایما امراتن سیوا خزانه که حد نکاح وکي نفسها د خپل ځان بغیر اذن ولیها بغیر اجازه ولی خپل نافه نکاحها باطل باطل باطل. خرج مخالفا دغه حدیث اوتلو مخالف لقوله تعالی د وجه د قول د الله تعالی یا مخالفا لقوله د پاره د قول د الله تعالی. فلا تعذلوهن تعالی فرمایي چې تاسو ما منکو دغه خدي ان کې احنا د دینه نکاحونه وکي دوی ازواجهن بیا خواندان خپل سره. فان الكتاب يوجب تحقيق النكاح منهن. ځکه چې کتاب الله ثابتي
ثبوت نکاح منهن د خزو د جانبنا کوزه نقید کلی بلا اذن. ومثال العرض على الخبر المشهور. حاجی دغه خو قرآن باندې مونږه پیش کو. اوس یو مثال د ته پیش کړي د پیش کولو په خبري مشهور باندې. څه خبري واحد دی په خبري مشهور باندې پیش کا. خبري مشهور تاسو ته پاته دی څه هغه راویان دومره حد ته رسیدلې وي څه هغه اجتماع علی الکذب باندې محالوي. خو دور اول کې نه بلکې دور ثانی کې. ومثال العرض مثال د پیش کولو علی الخبر المشهور په خبر مشهور باندې څه شه دي؟ روایت القضاء بشاهد و یمین. روایت فیصله دی په گواه اور قسم باندې. خاجی دا هم زمونږه او شوافیو په منځ کې اختلافي مسله ده. مسله دا دی چې اوس یو سړی قاضي ته لاړو نو اوس دغه کس سره مدعی سره مدعی باندې دوه گواهان دي کنه اور مدعی علیه باندې څه کله مدعی سره گواهان نوي نو بیا په مدعی علیه باندې قسم دی. څه قسم نه هغه انکار وکي نو مدعی په حق به فیصله کول شي. نو اوس دغه مدعی لاړلو دغه مدعی سره دوه گواهان نشته خو یو گواه دی یو گواه. نو شوافیو په نسبت باندې دا دی چې دغه قاضي به دینه یو گواه قبول کی اور بیا به ورته وي چې یو گواه په ځای باندې ته قسم وکړه. نو څه کله هغه قسم وکي نو بس قاضي به دی په حق فیصله وکي. او دلیل شوافیو د پاره څه شری دغه حدیث مبارکه خبر واحد دی څه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سکړیو چې یو صحابي ورته راغلو نو هغه د پاره هغه سره یو گواو دوه گواهان ورسره نو پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې یو گواه په ساری ته قسم وکړه. صحیح شو؟ نو دا خبر واحد هغه د پاره دلیل دی. مو احناف په نسبت باندې دوه گواهان دي په دوه گواهانو باندې د مدعی په حق به فیصله کول شي. چې دوه گواهان نوي نو بیا به مدعی علیه قسم کوي. یو گواه یو قسم دا جمع کوله نشي. موږ د پاره دلیل حدیث مشهور دی البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. اندرنګ موږ د پاره دلیل قرآن مجید آیت دی چې واستشهدوا شهیدین من رجالکم. صحیح شو؟ خاجی نو اوس دغه حدیث مبارکه څه کله موږ حدیث مشهور ته پیش کړلو نو حدیث مشهور څه شی دی؟ البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. نو دا خبر مشهور دی دا حدیث مشهور دی. نو ګوره دغه حدیث مبارکه دغه خبر وحیدی سره مخالف دی او کنه دی؟ هغه کې دوه گواهان دي کې یو گواه یو قسم دی بالکل مخالف دی. نو لہذا دغه خبر واحد به پرېږدول شي. پوه شئ په خبره؟ اور بل دا چې دغه روایت القضاء بشاهد و یمین دینه بیا زمونږه علماء کرام نور هم ډیر جوابونه کوي. لکه یو جواب خو انداز شو چې د حدیث مشهور سره مخالف دی او یو جواب دا دی چې دغه حکم دا بالکل پیغمبر علی السلام دا فیصله کړی و خود دغه فیصله دغه حکم دا به منسوخ شوه دی. دغه حدیث دا منسوخ دی په حدیث مشهور سره البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. دا ناسخ دی او دغه حدیث قضا بشاهدین و یمین ولا دا منسوخ شوه دی. دوا شو. دریم جواب به ورته دا وکي چې دغه حدیث مبارکه دا خبر واحد دا مخالف دی د عمل د پیغمبر علیه السلام اور عمل د خلفای راشدین سره. پیغمبر علیه السلام څخه کله هم فیصله کوله چرته هم فیصله کړي اندرنګ خلفای راشدینو په دوه گواهانو باندې فیصله کوله په یو گواه یو قسم باندې فیصله نه دی کړي. اندرنګ څلورم جواب به ورته دا وکي چې دغه حدیث دغه خبر واحد دا د قرآن هم مخالف دی. قرآن کې الله تعالی فرمایي واستشهدوا شهیدین من رجالکم. دوه گواهان طلب کو او د دې خو یو گواه دی. اندرنګ قرآن مجید کې فرمایي فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون. سکله تاسو سره دوه گواهان نوي نو بیا دوه گواهان نرینا نو بیا د یو گواه نرینا اور دوی خځې دي شي. صحیح؟ نو اوس ګوره کچرته ته دا وې چې یو گواه او یو قسم نو دا خو ته بیا قرآن مجید باندې زیادت وکړو کنه. دا خو قرآن مجید باندې کتاب الله باندې زیادت راغلو کنه. کتاب الله سی دوه گواهان او د دې کې ته یو گواه یو قسم دا خو زیادت ته اور زیادت ته کتاب الله دا په خبر واحد سره جائزه
نه دی. حدیث مشهور سره جایز دی خو خبر واحد سره جایز نه دی. اندرنګ بل جواب یو دا هم کړی دی صدغه خبر واحد څه کم دغه صحابي را نقل کړی دی دا فیصله د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصالحت په تور باندې و. څه شي په تور باندې و؟ مصالحت، یعنی پیغمبر علیه السلام د دوو کسانو په منځ کې صلح وکړله او صلح ځان ته صورت صلح کې خو څه کولای شي کنه، صحیح شوله. نو دا فیصله د پیغمبر علیه السلام صلح په بنیاد باندې و. پوه شوله مولوی صاحب؟ روایت القضاء بشاهد و یمین. اور بل جواب داده، بل جواب چې دغه حدیث مبارکه هم په خپل ځای باندې پاتې شي ځکه د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه نقل شوی دی. نو په سار سترګو نو هغه جواب محدثین حضرات فقها دا کوي زموږ احناف چې د دې کې شاهد نه مراد جنس شاهد دی. څه شي؟ جنس شاهد دی. او یمین نه مراد جنس یمین دی. یعنی فیصله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه په جنس شاهد باندې او په جنس قسم باندې و. او جنس شاهد هغه دوه گواهانو تم شامل دي کنه. او جنس یمین یعنی جنس شاهد باندې چې مدعی باندې به گواهانو چې گواهان نو مدعی علیه باندې به قسم وو. صحیح شو؟ نو دی حدیث نه مونږ هم انکار نه کړي. دغه حدیث مبارکه مونږ د پر هم دلیل دی چې فیصله به گواه او په قسم باندې وي. دوه گواهان چې مدعی سره نه وي نو بیا قسم. وشوله مولوی صاحب؟ ومثال العرض اور مثال د پیش کولو علی الخبر المشهور په خبر مشهور باندې روایت القضاء بشاهد و یمین روایت فیصله په گواه او په یمین باندې فانه زکا صدقه قضاء بشاهد و یمین خرج دغه خبر واحد رؤوت المخالفا مخالف لقوله د قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه البینه ولا المدعی والیمین ولا من انکر ده. وباعتبار هذا المعنى اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کما معنی ای اختلاف حال الروات صحیح شو و ایضا ظنیه الخبر صدقه خبر د ځوانی دی اور اندرنګ راویانو احوال هم مختلف دي. دغه معنی اعتبار کولو د واجنه قلنا مونږ یایو خبر الواحد خبر واحد اذا خرج سکل روتل مخالفا مخالف لظاهر د ظاهر یعنی ظاهر حال مخالف لا يعمل به نو هغه باندې به هم عمل نشي کوله. ومن صور مخالفه الظاهر او صورتونو صور جمع د صورتون دي او صورتونو د مخالفت ظاهر نه عدم اشتهار الخبر عدم مشهورتیا د خبر واحد دی فيما په هغه کې يعم به البلوى يعم به البلوى يعم یعنی عام خلق څه مبتلاوي به په هغه کې يعم به البلوى څه عام خلق هغه کې مبتلاوي عموم بلوا دي ته یی څه کثرت سے عام لوگ مبتلا ہو فی الصدر الاول په زمانه اوله کې زمانہ اوله هغه زمانہ د صحابه دی او ثانی اور زمانہ دویمه هغه زمانہ د تابعین دی. نو معنا دا دی کنه څه اوس یو کار دی چې هغه کې کثرت سره خلق مبتلا دي عموم بلوا دی هر یو سړی ورکه مبتلا دی یو سړی هم ونخلصې نشته په صدر اول صحابه او زمانه کې هم اور تابعین زمانه کې هم اور بیا هم څه کله یو خبر اغه نه مشهوريږي یره ولی نه مشهوريږي پکاره دي که څه مشهور شوی لکه خلق ورکی مبتلا دي ضرورت پیښ دي لکه هغه کې یو مثال یې ته پیش کړی دی څه منځ کې بسم الله یل حاشیه کې دته دا پیش کړی دی دغه خبر واحد څه کان نبی صلی الله علیه وسلم یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم فی الصلاه څه په منځ کې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بسم الله الرحمن الرحیم دا په جهر سره یلا دا په څه سره یلا جهر سره یلا دا خبر واحد دی لکه سوره فاتحه شروع کینو اول بیلو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله دا جهر سره نو ګوره دا خبر واحد دی حدیث دی خو اوس صحابه کرامو په وخت کې خدغه حدیث دا مشهور نه دی شوی صحیح شو حالانکه 15 وخت مونږ کیږي خنه کیږي 15 وخت مونږ دی بیا هغه کې 3 وخت منځونه جهري منځونه دي او بیا 2 رکعات ورکې جهري دي نو روزانه کول شي نو دغه حدیث هغه ته ولې نه ورسیدله
صحابه کرامو خو په جهر سره بسم الله نه یله. اندرنګ بیا د تابعینو دور دی، تابعینو دور کې هم دغه حدیث مشهور نه دی شوی. تابعینو هم دغه بسم الله خو په جهر سره نه دی یلی. سکله دغه حدیث هغه او حالانکه ټول ورته ضرورت وکنو، ضرورت ورته ځکه بسم الله خو هغه یله خو پټه یله. سکله د حدیث رسیدل خو په زور سره بیلی وکا، سکله زور سره نه دی یلی، د خبرو ته رسیدل نه دی. نو لہذا د څنګه نه دی رسیدل، نو د ظاهر سره په کار رسیدل وي. نو لہذا دغه خبر واحد مونږه پریګدو او بسم الله په جهر سره به نشیله. خاجی لانهم اوس ګوره صدا عدم اشتهار د خبر په هغه وخت کې څه عام خلک کثرت سره هغه کې مبتلا وي، نو دغه عدم مشهورتی د واجینا سوچ کوخه عدم مشهورتی دغه خبر د واجینا دغه خبر واحد به ولی پرېږدولی شي ځکه لانهم څه بشک دوی لا یتهمون ته متهم کولی نشي بالتقصیر په کوتهي کولو سره فی متابعت النبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري د فی متابعت سنت په تابعداري کولو د سنت کې. یعنی ته هغه باندې دا الزام نشي لګولای، دا یعنی ته هغه دی باندې متهم کولای نشي چیرې هغه د سنت تابعداري کې کوتهي کړی دي. صحابه کرام هغه خو یو کار د صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تابعداري کې وکول، هغه څنګه کوتهي وکوله چیرې بسم الله یل شي د جهر سره یل شي خپټ دی یل شي یره هغه دي کې کوتهي کړی سره پښتنه مکه سره حال ما معلومه و نه. فاذا لم يشتهر الخبر څکله مشهور شوی نه دی دغه خبر واحد دغه بسم الله ولا مثلا یا دی کې خو مطلق خبر مع شدت الحاجت سراد شدت حاجت و عموم البلوا سراد مبتلا کیدلو د عام خلقو کان ذالک نو دغه عدم اشتهار علامت د علامات علامت عدم صحت د علامات عدم صحت دغه خبر دی. عدم صحت علامت عدم صحته دا علامات عدم صحت دغه خبر واحد دی. پوهیږو په خبره ومثاله فی الحکمیات اور مثال د دې په مسائل شرعیه او کې یعنی ګوره بس یو حدیث تاسو ته حشی ولا بیان شو ښا کنه هغه حدیث سره می خبر واحد د تراغلو او د دې څو شرعي مسائلو کې یعنی خبر واحد عام سړی ولام کې دل شي کنه صحیح شو. نو اوس ګوره شرعي مسائلو کې ته یو څو مثالونه بیانې لکه ګوره اوس یو سړی دی هغه وړې مشومي د قوت مشومي سره نکاح وکړلو د سکیدل شي ولی وته په نکاح کې لکه مشومه وشي نو تاغه مشومه ولی د لاسه رنگ روغن نه خواخه شو چیرې دا کټکیږي ان شاء الله د باندې سي حالت کې برقرار پاتې خو دا اوس ځینې کابوکا نو بس هغه سره د نکاح وتړل ولی د ته درکړه نو څکله ولی د ته درکړه نو دی کې د تا خزه خبره شو څکله د خزه خبره شو نو هغه د نر بچي ولګی دا د دې شاودې ورکی څکله شاودې ورکړلې نو تا ته چا خبر درکو څور کی خود لور نه اور کی خود لور شو اور کی خود لور شو هغه ته خود ته خزه شاودې ورکړې دي یا مثلا د تا ولا مور وته شاودې ورکی هغه خود خور شو نو بیا به دې خبرې باندې عمل کوي خنه کوي او عمل وکړي لکه د ظاهر خلاف نه دی کنه هغه ورکی موړه مشومه دی یو کال دی د اوشپګو میاشتو دی دو نیمو کالو پر خدا رضات موداوی کنه حرمت رسی ور باندې او دام کیدل شي چې تا خزه یا د تامور شو دی مور کول شي ورته نو څو ورکړی ته باغ خبرې باندې یقین کړي د نکاح باطل شو صحیح شو. او د دې کې تبعی و يتزوج اختها مثلا د هغه خور دی د تاوله مور وته شو دی ورکړی دی او د تاوله خور د تاوله رضای خور وګرځیدا کنه و د دې ولا بلې خور سره خو تاسو تعلق نشته بس کو دوی خويندې خو جمع کول نشي کا څوره پوری څه د تا خزر دي خور سره ته نکاح کول شي نشي کولای او ځکه کله دي ته خبر درکو د نکاح ختم شو دی ولا خور ته د پر جایزه دي بل داریک هغه باندې صدر واچو. ومثاله فی الحکمیات مثال د دې په شرعي مسائلو کې اذا اخبر واحد څکله خبر ورکی یو سړی ان امراته څ خزه د دې حرمت په دې حرام شوی دی علیه په دې باندې بالرضا التاری په سبب د وجه د رضا التاری التاری ای العارض یعنی عارض شوی دی دغه رضاعت د واجنه دغه رضاعت عارض شوی دی د واجنه حرمت راغله
یعنی مخکې خو څه دی نکاح کولو هغه وخت خو حرامه نه و کنه، خو دا دې څه بعد کې د ګډوډ شوي دي. جایزه دی ان یعتمد دا خبره څه اعتماد د وکي دغه خون علا خبره په دغه سړی خبر باندې ويتزوج اختها او دا د وده وکي د دې خور سره. ولو اخبره کچرته خبر ورکی ان العقد څه عقد نکاح کان باطلا دا باطل دی به حکم الرضاع په حکم د رضا سره لا يقبل خبره نو نه قبل دا خبر دغه مخبره. دی مسالې صورت دا ده لکه اوس تا یوې ښځې سره نکاح وکړو، نکاح ته ور سره وکړلو وشولو، بیا بعد کې یو سړی تا ته راغلو درته ویلو چې لکه دغه ښځه خو د تا رضایي خور دی، صحیح، نو او د دې خبرې تصدیق به نشي کولی، د ظاهر خلاف دی. ظاهر خلاف څرنګه دی؟ ظاهر خلاف داسې دی ګوره څه کله تا نکاح کولو تا څه پټې خو نه دی کړی که نه، دې نکاح نه خو د دې ښځې مور و پلار خبر دي، د تا والا مور و پلار خبر دي، اندرنګې دې کې ټانګ ټونګ شوی دی، نو پورا کلی خبر دی چې پلنکی سره واده وشو، اندرنګې واده ټیکاله ورکړلی شوي دی، خلک خبر دي چې پلنکی سره واده وشو. نو دا خدای والی مغه ټایم درته ولې نه راتلو ته لکه دا خو ته خپلې خور سره نکاح کوي، او اندرنګې څه کله دا د تا خور وی نو د دې مور و پلار ته دا پته نه وه، اندرنګې د تا مور و پلار ته دا پته نه وه، اندرنګې د نورو رشته دارانو ته دا پته نه وه، پته وه که نه، نو هغو دغه وخت کې ولې نه یلو چې دا د تا خور دی، صحیح، چې کله دا اوس تا ته راولو تا ته یای نو دا د ظاهر خلاف دی، معلومیږي دا څه دال میں کچھ گڑبڑ ہے، پرې نګ دی، اندی ورته څه چال جوړ کړی. وکذالک اذا اخبرت المرأة بموت زوجها، او دا بل مثال د تبینی چې ګوره دا اوس ظاهر سره موافق دی نو دې خبرې باندې اعتماد وکړه. لکه اوس یو سړی دی هغه ورک دی، بالکل ورک دی، لا پاته دی، کلونه یې وشو، نو هغه ښځې ته یو سړی خبر ورکړي چې تا والا خاوند خو مړ شوی دی، صحیح شوه، ما یې جنازه کړې دی یا ما ته پلنکي سړي خبر راکړی چې هغه خو مړ شوی دی. نو دا بس غریب نور صبر نشو کولی، ډېر څو کالې تیر کړي وو، ډاري کې چې کومه دی واده وکړه، نو بل واده یې وکړو، نو دې دپاره دا واده کوله جایز دي. اوس دا ګوره ظاهر سره موافق دی که نه، ظاهر سره موافق دی چې څو کاله ورک دی، بالکل نوم نشان یې نشته، پته یې نشته، نو دوی ورته ویلو مړ دی، بالکل بس مړ به وي نو ځکه څه شته نه، نو دې باندې اعتماد کول جایز دي. وکذالک اندرنګې اذا یوه ښځه چې یو سړي په نکاح کې هغه بل سړی په نکاح کولی شي نشي کولای، خو دا د دې خبرې باندې اعتماد وکړي نو دغه ښځې دپاره بل سړي سره نکاح کول دا جایز شو. وکذالک اندرنګې اذا خبرت المرأة څه کله خبر ورکړلی شي یوې ښځې ته بموت زوجها په مرګ د خاوند د دي او طلاقه ایاها یا طلاق د دي ایاها دغه ښځې ته څه ورته وي چې یاره تا سړی لکه ډېر خدایوالي بار ملکونو ته لاړ دي، ښځې پرېږدولې دي چې څوک هم یا الله د ورته داسې هدایت وکړي، نو بس هغه دي کې هغه 15 کاله نوي بیا یو سړی ورته راشي هغه خو ته طلاقه کړي، صحیح شوه، نو بس دې خبرې باندې هغه اعتماد کولی شي. وهو غایب دا غایب دی، جایز دی انده تعتمده چې دغه ښځه د اعتماد وکړي علی خبره په خبر د دې باندې وتتزوج او دا د واده وکړي بغیره علاوه دغه خاوند نه، ولوش طبحت علیه القبلة کچرته مشتبه شي په یو سړي باندې قبله، ځنګل کې تا ته پته نه لګي چې قبله اوس کم طرف ته دی، فاخبره واحد عنها، هلته کې یو سړی ګډي وزې سړی اور هغه تا ته وی خبر درکړي چې قبله دې طرف ته دی، نو وجب العمل به، واجب دی عمل په دغه خبر باندې. بیا ورکې ته خپل ساينس خپل ټیکنالوژي نشي استعمالوي چې هلته ته بیا سارګرې یاره دا خو یې دې طرف ته دی، خو څه ویم دې طرف ته، نو بیا ته خپل ټیکنالوژي نشي استعمالوي، دغه سړي باندې به خبرې باندې عمل کوي، واجب دی. ولو وجد ماء لا يعلم حاله کچرته یو سړي اومندلی اوبه لا يعلم حاله یا نو معلوم حال د دې، صحیح دی، لا يعلم حاله او یا لا يعلم حاله د سیم یل شي، لا يعلم چې نه پیژندل دغه سړي حاله حال د اوبو چې دغه اوبه بانه طاهر ام نجس، نو فاخبره واحد یو سړی ورته راغلو خبري ورته ورکوان نجاست چې دغه اوبه خو نجس دي پلیتی دي، لا يتوضأ به، نو دا به په دې سره اودس نه کوي، بل يتيمم، بلکې دا به تیمم کوي.
یعنی بیا به ورکې دا خپل اجتهاد خپل سوچونه فکرونه بس نه کوي بلکې تیمم به کوي.